د تیر جمهوریت حکومت ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې 2 کاله وشول افغان نجونې مو مکتبونو ته نه دي پرېښودې، اوس باید افغان نجونې مکتبونو ته لاړې شي، کنه دا به په خپله ستاسو تاوان وي. هغه ویلي دي چې افغان نجونې که یو کال مکتب ونه وایي نو 20 کال افغانستان شاته لوېدلی شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اتونبایو او پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. دا مثلا نن ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې خپره کړې وه، خو دا یې نه دي لیکلي چې دا لیدنه کتنه کله ترسره شوې ده. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني تر دې مخکې هم تر 6 ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه. د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته چې د طالبانو حکومت کابل نیولی ده، تر 6 ټولګي پورته د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي او د دوی دروازې 22 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړل شولې. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.